خو دا ځوان د کابل نه تر ننګرهاره پورې په منډه راغلی دی. هېواد کې ډېرې ښې وړتیاوې شته دی، که په هر ډګر کې وي، که په هره برخه کې وي، خو متاسفانه چې موږ توجه ورته نه کوو. نو زمونږ دغه ځوان قهرمان چې دی دغه مه پرېږدئ، دغه باید څوک سپانسر کړي د قهرمان. البته او یو ځواني پکې شته دی، یو جوش پکې شته دی انشاءالله. دو زره یویشتم کال کې بیا د ننګرهار ولایت نه دوسره کېنې ته لغمان ولایت پورې په منډه تللی وم. قدرمندو خوږو بیا هم ښه راغلاست، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. لیدونکو زموږ د چینل محتوا زموږ خپرونې تر ډېره حده پورې د وطن د ځوانانو لپاره، د ځوانانو د خوشحالۍ دپاره وي. زموږ هر وخت دپاره دا هڅه وي چې داسې خلک تاسو در وښیو چې هغوی یو ځانګړی هنر او مهارت لري، ټولنې ته خدمت کوي په خپل فیلډ او خپل هغه برخه کې. نن کلاسیک ورزشي کلب ته راغلي یو، دا د پهلوانۍ کلب دی. دوه قدرمن استادان راسره ولاړ دي، دوی له دغه ادرسه خپلو هیوادوالو ته خدمت کوي، خپل تنکي ځوانان د ورزش په برخه کې روزي. دوی زموږ ویاړونه دي او دوی زموږ فخر دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ په خپرونه کې، ژوندي اوسېږئ. کور مو ودان. لومړی به دا پوښتنه وکړم چې مرکه اوسه محترم دا ما سره لومړی مرکه وکړي که ته مر سره لومړی مرکه کوې؟ ستاسو خوښه ده؟ دا ستاسو استاد فکر کوم؟ زموږ استاد. ښه ډېر ښه. نو لومړی به د استاد حق دی، ځکه چې استاد ډېر حقدار دی او بلال فضلي صاحب را سره په خپرونه کې دی. ستړی مه شئ، خپرونې ښه راغلاست. السلام علیکم، خیر صاحب خیر راغلی. هر کله راشئ، موږ ستاسو په خدمت کې یو. زموږ دا کلب، زموږ دا ځوانان ستاسو په خدمت کې دی. د وطن راډیو نه هر وخت مننه کوو چې زموږ خواته راشي، موږ خدمت کوو. ژوندي اوسېږئ. کور د ودان فضلي صاحب څنګه زندګي څنګه تېرېږي؟ شکر دی تېرېږي. نو افغانستان د ژوند ښه ژوند دی، تېرېږي له خیره سره. که دا راته وایي چې عمر دې څومره دی؟ عمر مې یاره 40 راځي. 40 دا خو بیخي د عمر نه کم یې که نه څنګه؟ والله نه یم هم د 40-25 راځي. نو بیا خو ته زما نه کشر راځې فکر مشر وایي داسې مه کوه. داسې ورزشکاران دي کوارینه ځوانان په دې ښکارېږي چې دوی ورزش کوي که نه، او وایي ورزش د صحت ضامن دی که نه. نو چې صحت ضامن دی نو خو بس په عمل کې مطلب انسان ژوندی که نه چې ورزش کوي، یعنې مطلب رنګ یې معلومي، وجود یې معلومي، وجود نه معلومي، رنګ نه معلومي، تندرست مي. او ورزش چې د انسان تندرست کوي، ژوندی کوي. څومره وخت کېږي چې تاسو دا ورزش؟ مونږ دا یاره 15-14 کاله کېږي دغسې. 15-14 کاله کېږي. ډېر ښه. لومړی مو د ورزش پیل یا دغه لوبې پیل مو د کوم ځای نه وکړه؟ دا همدغه ننګرهار نه پیل وکړو او دلته کلب و. استاد اجیمل
هغه سره تمرین شروع کوو نو هغه نه شروع په ابتدا کې بس مسابقې بیا د مقام مکتبلاس راغی بس راغلو کلب مقام راغی مکتب هم کلب خلاص ډیر شاګردان دي څنګه دي شاګردان مو په کوم لیول سره دي لګ دي ډیر څومره دي شاګردان ولا دي شاګردان د هر ټیم سار ټیم مازیګر او ماخام سار کې د شل 25 دیش کس راځي او مازیګر سلويخ 50 شپته کس راځي او ماخام هم د سلويخ 50 شپته کس او اشتدي الکان منتخب ټیم کې دي دا څو مخ کې دا یو جمعه مخکې د منتخب مسابقې وي چې دا اول ځل زموږ شاګردان منتخب ته پکې لاره پیدا کړه اولکان پکې ولوېدل هغې نه مخکې دنګل لوبې دنګل ډېر زموږ شاګردان چې څلوېښت مسابقې دیش مسابقې کړي او اولیان پکې لري هغه نه نوجوانانو کې مسابقې کړي اولیان دویمې لري شاګردان ډېر خوشحاله اوسېږي هغه ځوانان چې ورزش کوي ورزش ته توجه کوي او هغه چې ورزش نه کوي ترمنځ څومره تفاوت دی استاد ولا ترمنځ خو ډیر تفاوت دی نو ورزش چې د انسان تندرست کوي انسان ورسره ژوندی او زه همیشه وایم چې باید ځوانان ورزش وکړي او ورزش ښه شی دی او بد کار نه دی چې ورزش سړی نه کوي ورزش هر څوک کولی شي هر انسان باید 40 دقیقې 50 دقیقې د ورځې یو ساعت ځان وزګار کی ورزش ته ورزش وکړي هر څوک باید کلب ته راشي یا ځانګړی مطلب کور کې ورزش کوي یا منډه وهي کنه څنګه باید اخلاق هم ورسره وساتي دا هم مهمه خبره ده زموږ د پهلوانۍ کلاسیک هم د دې ځوانانو په خدمت کې ده چې رقم ځوانان یې مونږ ان شاء الله تشویقوو او راشي مونږ په خدمت کې او تمرین ته راشي زموږ د اخلاق د ځای هم خدمت کې ده د ځوانانو خیر او صالح اداره څنګه د همدغه استاد زده کوونکي البته شاګرد ولاړ دی دا هم اوس وخت کې استاد وګړي ځکه چې داسې یو قدرمن استاد لري طبعا زده کوونکي ماشاءالله د استاد لیول ته رسیږي ستړی مشه خیر خلاص خوشاله اوسې ژوند دې ونه خیر مننه کور ودان معلومات خو زه لرم ستا په تړاو باندې ځینې ویډیوګانې د ملګري ما کتلې دي دا په 2020 کال کې فکر کوم د کابل نه تر ننګرهار پورې په منډه راغلی او دا هم یو تکړهتوب غواړي ځکه موږ تاسو په موټر کې هم راځو د کابل نه تر ننګرهار پورې لیکن دی وشه موټر کې هم ستومانه کېږي خدا ځوان د کابل نه تر ننګرهار پورې په منډه راغلی دی څنګه وساس صحت دی څنګه دی خوشاله اوسې ژوند دې غواړم دا دومره زیاتې منډې وهي په منډه کې منډ نشي چېرته نه منډه خو د صحت ضامن دی څونه منډې چې وایي سړی نور هم تقویه کېږي انرژي اخلي منډه ټوکې دې پکې خفه نه شي نه مهرباني ډېر ښه دا راته وه چې په 2020 کال کې کابل نه تر ننګرهار پورې څومره وخت کې راورسېدې په 2020 کال کې ننګرهار کابل ولایت جلال آباد د ډې نه تر دوسرکې پورې نو ټوټل 14 غنټې دا 2 غنټې ترې وباسه د دمې او د مانځه تفریح لپاره او نور 12 غنټې مسلسل په 12 غنټو کې نه رسېدلې دمه د لاره کې نه په 12 غنټو کې دمه نه کړې 2 غنټې چې دا دمې لپاره یعنی په 12 غنټو کې د کابل نه تر جلال آباد پورې سرکې پورې جلال آباد د ډې نه تر دوسرکې پورې راغلی په 12 غنټو کې څنګه سخت نه ولا سخت و نو بس نیمه کو په خمانه شي خو بنوي نه ان شاء الله په خمانه شي نو بس شوق ډیر ښه به دا غینه ورسته د کمبل ولایت تمنډه وهلي نو بیا په 2020 کال کې بیا د ننګرهار ولایت نه دوسره کې ته لغمان ولایت پورې په منډه تلو ښه دا بیا ورځ لاندې جمع نو په شلکم شپږ ساعتو کې تلو اوس د راتلونکي نیت څه د راتلونکي بچی کې کم بل ولایت ته ځي کنه ځي کم ارمان نشته ولا زما خو د افغانستان څلور د ولایتو ته ارمان دی چې سفر وکړم هغه په منډه باندې او د اختر نه بعد اراده ده د خیر سره د الله رضا نو د ننګرهار ولایت نه تر کونړ ولایت پورې په منډه زما نو د افغانستان څلور د ولایتو ته سفر کوم په منډه باندې خو یو پوښتنه بدلنه کوم چې په دغه ډګر کې د منډې په ډګر کې کنه آیا چاته چیلنج ورکوي کنه ورکوي د ننګرهار په سطح باندې د افغانستان په سطح باندې مننه خوشاله اوسې ما خو د افغانستان څلور د ولایت ورزشکاران ته چیلنج ورکړی خصوصا ننګرهاریان ته د خپل ننګرهاری ما او ننګرهاریان ته به د چیلنج ورکړی چې ننګرهاریانو د وضعیت چې ګورم د ورزشکارانو چې دی هغه هم د نشي توګه استعمالي نو متاسفانه چې ټابلیټ شو زیکب شو دا موږ لیدلې نه دي دا شی استعمالي او تمرین هم کوي نو دا چیلنج په دې خاطر ورکړی چې د تشویق شي او د ما سره مبارزه وکړي نو د بدل لار نه خېلار تر شي نو دا 100 کیلومتر یا 150 کیلومتر د کونړ غټ مزل دی نو دا چې ټابلیټ او زیکب دا شی استعمال دا نشي کولای چې ما سره منډه وهي نو په دې خاطر تشویق کوم چې چیلنج ورکوم ټول
هغې ته چې ما سره راشي او اشتراک وکړي په دغه منډه کې او زه که د افغانستان 14 ولایته داسې کوم نو چې زه تشویق شم او سپانسر شم زه د افغانستان نه بار داخلي ورزش زه بهرني ته وباسم لکه پاکستان شو افغانستان نه پاکستان شو د افغانستان نه ایران تاجکستان ازبکستان چون د سپانسر ډیر مهمه چې ما سپانسر شم او تشویق شم د ملګرو دوستانو لخوا نو زه کولی شم د افغانستان نوم د باندې په نړۍ کې وځلانده کوم. مننه او سم محترم دې په تړاو تاسو وایي چې دا وایي زه 14 ولایتونو ورزشکاران ته چیلنج ورکوم ننګرهاریان ته چیلنج ورکوم دا تاسو سره مانی البته د دې چیلنجونه چې زه ګورم او د دې کوم کارونه کارکردګیان چې زه ګورم ان شاء الله چې کولای شي ولې نشي کولای البته چې سپانسر سوګولري اتمن کولای شي او زه خپل په دې ننګرهار په منډه کې اول شوم نو سپانسر هیڅ چم نشته نو د پاتې شم نو زمونږ د غزوان قهرمان چې دغه مپرې دی دغه باید څوک سپانسر کی د قهرمان البته او یو ځواني پکشته ده یو جوش پکشته ده ان شاء الله کولای شي دغه چیلنج پوره کی بس تر من استاد جان غزنی نمایشي ویډیوګان هم وکړل چې هغه خټه باندې بلاکونه تیخه هغه ماته کنه یو هغه لیدونکو په سکرین باندې ګوري او ترڅنګ زین نور نمایشي کارونه دي دا تاسو موږ لپاره کولای شي کنه بل وخت به راشو نو اوس کولای شي که بل وخت راځي نو حاضر آماده یو زه هڅه به وکړم چې کچېرته اوس موقع برابر شو ټیم هغه ځین نمایشي کارونه به هم تر سره کو کنه به خاصنه کونړ ته ان شاء الله سره شو کونړ ته زو د خیر ان شاء الله د اختر نه بعد نو بس بیا باغې نه بعد بسره او بل دغه په خله باندې تاسو رکشا راکش کوله کنه دغه راکش کول بوش په غاخونو نه راولي او چون ور سره مختلف د ورزش ګټ هم دا شي نه چې تیګه ماته او ورشخي کش کې نو دا د ورزش برکت دی ځکه دا شي نه کوم ځوانان د تاسو دغه کیمرې لار کم پیغام ورکوي بل خصوص د ورزش په برخه کې ځوانان سبا چې د ننګرهار د 14 ولایت ځوانان ګورم خصوصا به ننګرهاریان نو د په رقم نشو باندې اخته دي چې هغه اته مونږ لیدلې نه دي او نمونه ما اوریدلې دي چې زیکاپ او ټابلیټ په دغه شینو باندې ډېر اخته دي اکثره ځوانان هغه د غریب سړي زوی دی که د مالدار سړي زوی دی نو ټول په دغه شینو باندې اخته دي نو زما دا خواهش دی چې دا شینه پرې دی ورزش ته مخه کوي کار ډګر کې که پهلواني که بوکسي که کار رشته نو ورزش ته مخه کوي ورزش د صحت ضامن دی نو دا شینه واوړئ مننه خوشاله اوسئ محترم تاسو پروستي کوم پیغام لري مهرباني پیغام لرو نو دغه ځوانان زمونږ چې دي سعادت د پهلواني دا یو سلويخ 15 مسابقه کړي نو زمونږ او تاسو دغه سپانسران باید دغه چې دغه نور شان سپانسرای دغه ځوانان باید سپانسر کی تشویق کی خارجي اخوادي خو چې دغه لخر سره آماده شي نورو مسابقو ته چې لاړ شي لر زینو ته لخر سره زه ډیر دغه وایم چې دا ځوانان باید تشویق خوشاله اوسئ لیدونکو زه په هر خبرونه کې بار یادونه کوم چې زموږ په هیواد کې ډېرې ښې وړتیاوې شته دی که په هر ډګر کې وي که په هره برخه کې وي خو متاسفانه چې موږ توجه ورته نه کوو موږ ته پردی کمزوري ښه ښکاري خو د خپل هیواد هغه تکړه او زړور او باهمته ځوانان ډېر کمزوري موږ ته ښکارېږي زه دا هیله کوم د سپانسرانو لکه څنګه چې استاد محترم یادونه وکړه دغه ځوان او ترڅنګ استاد محترم او همدارنګه دې په ډګر کې چې څومره ورزشکاران دي تشویق کوي سپانسر ورته برابر کوي چې د هیواد په سطح باندې د ولایت په سطح باندې لوبي وکړي او ترڅنګ دا شي نړۍ ته ووځي ځکه دوی زموږ ویاړونه او افتخارات دي کور ودان ژوندي اوسېږي نړۍ مننه ان شاء الله